در په سپیشل نامه سلامونه ستړي مسئ لاندو خبرونو ته مو توضیح کوي کوم زموږ قربانه مزلفه کاکړ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي هڅه کوي چې ګیلمن وزیر د درملنې لپاره بهرني هیواد ته انتقال کړي د دې غورځنګ یو مرکزي غړی ګیلمن وزیر د یک شنبه په ماښام په اسلام آباد کې د یوې ډلې کسانو لخوا سخت په چاقوګانو ووهل شو او ټپي شو هغه له 2 شپو راهیسې د مصنوعي تنفس په ماشین سره اکسیجن اخلي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون هم وایي هڅه کوي چې د ګیلمن بهر ته د لیږدو لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي د افغانستان پخواني ولسمشرانو حامد کرزي او محمد اشرف غني پر ګیلمن وزیر برید په کلکو ټکو غندلی دی او هغه ته یې د ژر روغتیا هیله کړې ده او په پاکستاني چارواکو یې د مجرمینو د نیولو غږ کړی کرزي ویلي په دغه پیښه سخت غمجن شوی دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره نن سه شنبه د دجولای په نامه په دغه هیواد کې د افغان د کډوالو پر وضعیت خبرې کړې دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فلیپو ګراندي نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ دغه مسلې ته عادلانه او دوامداره حل لارې پر موندلو خبرې اترې کړې رسنیو راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د راکټ بریدونو له امله 41 کسان وژل شوي او په تیرو شپږو میاشتو کې دغه تر ټولو مرګونې پیښه بلل شوې د چیک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو شمېر خلک د کیف په ښار کې د ماشومانو پر روغتون د روسیې د وروستي برید په غبرګون کې راټول شوي دي د دوشنبه په ورځ روسیې په کیف او د اوکراین په نورو ښارونو کې توغندیز بریدونه وکړه چې لږ تر لږه 40 کسان یې ووژل او د کیف د ماشومانو روغتون یې زیانمن کړ فهیم انوري یو ځوان لامبو وهونکی چې په آلمان کې ژوند کوي نوموړی به د افغانستان په استازیتوب د پاریس د 2024 کال په اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي ښاغلی انوري تر دې د مخه هم په نړیوالو لوبو کې افغانستان ته ستر ویاړونه ګټلي دي افغان فوټسال ملي لوبډله د روان کال د جولای په 10 او 14 په 2 دوستانه لوبو کې له کوربه مراکش سره مخامخ کیږي درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مو مننه تر بیا ښې چارې